پاکستان په نړیوال سټیج طالبانو ته کنده وویسته. پاکستان د افغانانو او طالبانو پر ضد نوې لوبه پیل کړه. پاکستان څه هدف لري او تازه په مونیخ کنفرانس کې زرداری څه ویلي؟ جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان په اړه د مونیخ امنیتي کنفرانس کې د ترهګرۍ پر ګواښونو او د طالبانو پر روان وضعیت بحث وشو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری ادعا وکړه چې په افغانستان کې بیلابیلو ترهګرو ډلو ځای نیولی او ګاونډیو هیوادونو او نړۍ ته ګواښ پیښوي. هغه په پاکستان کې وروستیو بریدونو ته په اشارې وویل چې نړۍ باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ جدي ونیسي کنه وضعیت بلا تر دې خراب شي. زرداری وویل په افغانستان کې د ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان او بی ال ای بلوچ ازادي غوښتونکي پوځ په څیر ترهګرې ډلې دي چې زما یعنی پاکستان د اندېښنې وړ دي. نو زه خپل ډیر وخت له افغان چارواکو سره په دې تیروم چې هغوی وهڅوم څو ورسره مقابله وکړي. هلته داسې ترهګر ګروپونه شته چې لویدیځ ته د اندېښنې وړ دي. داسې ترهګرې ډلې شته چې د چین د اندېښنې وړ دي او هغوی ورسره مصروفه دي. خو دا ترهګرې ډلې په افغانستان کې ډیر همغږي لري نسبت موږ ته په نړیواله کچه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر داعش یا اسلامي دولت ډله په خپل افغان طالبانو ته یو جدي ګواښ یاد کړ. بوټو ادعا وکړه چې طالبان منظم ځواک نه لري او نړۍ باید د ترهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې ظرفیتونه ورته لوړ کړي. هغه زیاته کړه هغوی یو دایمي پوځ نه لري، د ترهګرۍ ضد ځواک نه لري، ان یو منظم سرحدي ځواک نه لري. په داسې یو حالت کې که هغوی اراده هم ولري نو ظرفیت یې نه لري چې د دې ګواښ سره مقابله وکړي. دا نو لومړی نږدې ګاونډیانو او بیا په ټوله کې نړیوالې ټولنې ته یوه ستونزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په پاکستان کې ځینې خونړي بریدونه یاد کړل او په خبره په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په پاکستان کې د بریدونو کچه زیاته شوې ده. په پېښور کې د جنوري په 10 په یو جومات کې خونړۍ چاودنې لږ تر لږه 80 کسان ووژل. تر هغه راوروسته څو نورې حملې هم وشوې او وروستۍ یوه په کراچۍ کې د پولیسو په مرکز وه چې د جمعې په ورځ د فبروري په 19 وشوه. پاکستاني چارواکو ویلي تحریک طالبان پاکستان اړوند وسلوالو اکثر د حملې له افغانستانه پلان کړي وي چیرته چې د دوی د ادعا په اساس خوندي پټن ځایونه لري. خو د طالبانو حکومت په وار وار دا رد کړي چې هلته د ترهګرې ډلې امن پټن ځایونه ولري. دوی په ځانګړې توګه د پاکستاني چارواکو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په پاکستان کې وروستي بریدونه له افغانستانه پلان شوي وو. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او ټینګار یې دا دی چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې نورو هیوادونو ته ګواښ پېښ شي. د 2022 کال په جولای کې د امریکا په ډرون برید سره په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الظواهري ووژل شو او ترڅنګ یې په ګڼو نورو بریدونو کې د تحریک طالبان پاکستان او ځینو نورو ترهګرو ډلو مشران د افغانستان دننه وژل شوي دي. امریکا متحده ایالتونو ټینګار کړی چې په افغانستان کې دننه د ترهګرۍ د ګواښونو د له منځه وړلو توان لري او که هر وخت اړینه وي کولی شي د ترهګرۍ پر ضد اقدام وکړي.